د یو غړي په حیث باندې لیکچر دغه ذمواري ماته راکړی شوې وه. نو دغه لیکچر موضوع وه ادب یا لیټریچر چې څه ته وایي. بنیادي خبره په دې کې دا کېږي چې ادب څه ته وایي، بیا د ادب څه مقاصد دي، ادب مونږ ولې لولو یا ادب مونږ د څه دپاره تخلیق کوو. دغه د دې تر څنګ به په دې کې د ادب چې کوم قسمونه دي نو په هغې باندې به هم داسې سرسري خبره کوو په ډیټیل سره نه. نو اول به لیکچر د هغې نه پس د کوېسچن انسر سیشن به کېږي. نو ستاسو دپاره دغه یو ذمواري ده چې چا په ذهن کې څه قسم د سوال راځي نو دا به کوو چې د لیکچر په درمیان کې به نه کوو، ولې چې هغه تسلسل بیا زموږ نه ماتېږي، خرابېږي. د لیکچر په اخره کې بیا تاسو خپلې پوښتنې چې دی هغه کولی شئ، موږ به کوشش کوو د هغې تاسو له جواب درکو. خو که چېرې موږ له هم د هغې جواب نه راځي نو زموږ ذهن ته به هم یو سوال راشي او پوښتنه به راشي، نو زموږ به بیا د هغې مخکې د خپلو استادانو نه یا د نور پوهه خلکو نه د هغې په باره کې تپوس وکړو. هغه ستاسو هغه مسله چې ده یا ستاسو پوښتنې چې ده هغې ته به جواب انشاءالله چې بیا درکړی شو. اول خو به کوشش کوو تاسو هر کوېسچن چې دی دا انسر کړو، انشاءالله وبه شي. نو زموږ سره نننی د لیکچر یا د پریزنټیشن چې کوم ټاپک دی هغه ادب دی. ادب مونږه لولو، مونږ یې تخلیق کوو او خوښوو هم ډېر زیات، خو ادب باندې ذهن رسېدل یا په ادب باندې پوره پوهه حاصلول دا که ګران کار نه دی نو آسان کار هم نه دی. ولې چې په دنیا کې زیات داسې څیزونه دي چې هغې تعلق د نظریو سره دی، د هغې تعلق د انسان د جمالیاتو سره دی. نو زیات څیزونه داسې دي چې هغه ته ډیفاین کولی خو شي تر څه حده، خو بلکل د چا ذهن پرې نشي خلاصولی چې یاره دا باسکټ دی مثال په طور او دا دغه د دې وجود دی، بس ته چا ته وایي باسکټ هغه دا پروت دی، چا ته وایي مارکر د دې مارکر وجود دی هغه تا ته بلکل دا مارکر دی. یا مثال په طور د ساینس فارمولې دي، موږ H2 بس د اوبو دپاره دا یو فارموله ده استعمالیږي. هر سړی دا مني که پاکستان کې دی که په انډیا کې دی په مغرب کې دی مشرق کې دی هر چېرته چې دی خو بس H2 د اوبو فارموله ده. نو ادب چې دی دا نه مادي څیز دی نه د ساینسي علومو په شان داسې یو څیز دی چې د هغې خاص فارموله او په ټوله دنیا کې هغه څیز منلی کېږي. ادب داسې یو څیز نه دی، نه ته چاته داسې ویلی شي چې ادب دا څیز دی ته یې وایي نه هغه په سترګو لیدی شي. بل که مونږ په ادب باندې خبره کوو یا پوهانو به څومره هم خبرې کړي دي د هغه د هر چا د نظریې مطابق هغه د ادب تعریف کړی دی، په ادب باندې خپل دغه خبرې کړي دي. خو بیا هم د دنیا لوی لوی دانشورانو هغوی دغه خبره کړې ده. یاره که زما نه څوک وایي د دغه په باره کې تپوس کوي د ادب په باره کې یو دانشور وایي نو زه پرې نه پوهېږم، او که تاسو رانه تپوس نه کوئ نو بیا پرې زه پوهېږم. دا د مغرب دانشور وایي د هغه نوم سینټ اکسټاین دی چې هغه دغه خبره کړې ده، وایي که د ادب په باره کې سینټ اکسټاین وایي که تاسو زما نه د ادب په باره کې پوښتنه کوئ نو زه په دې نه پوهېږم چې تاسو ته یم چې ادب څه څیز دی. خو که تاسو چېرته زما نه پوښتنه نه کوئ د ادب په باره کې نو بیا به زه ډېر ښه پوهېږم چې ادب څه دی. ټیک ده. نو دا لوی دانشور تېر شوی دی په مغرب کې، هغه د ادب په باره کې دا خبره کوي. خو موږ به کوشش کوو چې ځان پرې پوه یو، دومره مشکل به هم نه چې یاره موږ به بلکل لکه د دې په هغه خلک چې په شرنګ باندې هم لا نړم داسې به هم نه انشاءالله پوه به شو پې. خو خبره هم دا کوله چې دا د ساینس د علومو په شان یو فارموله نه ده چې بس دغه کوټلي فارموله ده هر ځای کې دغه څیز استعمالیږي، یونیورسل څیز دی. ادب هم یونیورسل دی خو داسې ډیفاین کېږي نه څنګه چې ساینس ډیفاین کېږي یا نور علوم چې دي یا مادي څیزونه ډیفاین کېږي. ادب نه مونږ خوند اخلو، مزه ترې اخلو. هر سړی ادب خوښوي، هر سړی چې دی ادب لولي، ځینې خلک یې تخلیق کوي. مونږ جمالیاتي حس چې دی هغه ته تسکین ورکولی کېږي، خو مونږ د ادب په معنا د ادب په مفهوم باندې هغه شان لا تر اوسه پورې نه یو رسېدلي. زموږ لوی لوی دانشوران پرې نه دي رسېدلي. هر څیز چې مونږ ګورو د دنیا نو هغه په دوو یو په لغوي اعتبار سره هغې معنی کوو یا د هغې معنی ګورو، بل په اصطلاحي لحاظ سره د هغې معنی مونږ ګورو ځان پرې پوهه کوو. نو اول به د ادب چې کوم لغوي معنی ده په هغې باندې خبره کوو، د هغې نه پس به بیا د ادب په اصطلاحي معنو او په مفهوم باندې خبره کوو. نو په ادب چې دی بنیادي طور دا زموږ سره د عربۍ لفظ دی ادب، او د علم پوهه په داسې معنو کې دا موږ استعمالو چې ادب استعمالیږي د علم دپاره، د پوهې دپاره یا د لیک لوست په معنی کې دا استعمالیږي. مطلب د ادب نه دا دی لیکل کول، څه شی لوستل او پوه حاصلول، علم حاصلول. دا د ادب په لغوي اعتبار سره معنی ده. اوس که مونږ د ادب مونږ ووایو چې دا د عربۍ لفظ دی، که مونږ هغه د عربۍ یو خو مونږ ادب دا وایو چې یاره د ریسپیکټ چې څه ته وایي په انګلیش کې ورته ریسپیکټ وایي،
نو هغه ادب بدل ته موږ نه ډیفاین کوو. هغه دا ذهن زموږ په دې خبره خلاصي چې یو ادب هغه موږ یا مشر له ادب ورکو یا معزز سړي له ادب ورکو، مور پلار له ادب ورکو، هر چا له چې ورکو هغه ریسپیکټ هغه جدا سیز د هغې نه به راتېر شو. دا ادب چې کوم دی دا د عربی لفظ دی او دا پخوا زمانې نه په عربی کې استعمالیږي. په شروع کې چې په عربی کې کم ادب استعمالیدو دی نه چې به کم مراد او مطلب اخیستی کېدو هغه به خوراک و، خاص خوراکونه به و، هغه خوراک ته به وي دا ادب دی. څه دی؟ ادب. ادب به د خوراک دپاره استعمالیدو. خو د وخت تېرېدو سره سره د ادب په دې ټکي کې چې دی هغه چینجز راتلل، دا بدلېدو ورو ورو ترقي کوله. نو بیا داسې وشول چې هغه خوراک دپاره به دا استعمالیدو چې دا میلمه دپاره به تیار شوی و. په شروع کې صرف خوراک و، بیا هغه خوراک شو چې د میلمه دپاره تیار شوی، کم چې خاص ضیافت پکې شوی د میلمه دپاره او د شایستګۍ لفظ ورسره ولګېدو، څه ته چې مونږ ښایست وایو. خوراک نه خبره د میلمه خوراک ته راله، بیا د میلمه خوراک نو هغه ظاهره ده چې هغه بیا صحیح ښایسته خوراک به ښه خوراک به نو شایستګي په ادب کې راله. او د دغې ځای نه دغه خبره شروع شوه چې ادب چې دی دا ښایست دی، دا ښکلا ده، دا انسان ته چې دی تسکین ورکوي. دغه خو د عربۍ په هغې سطح باندې یا د عربۍ په لحاظ باندې چې کوم د ادب هغه لږه شان ارتقایي خبره مونږ وکړه. اوس راځو د انګریزۍ لټریچر ته. ادب ته په انګلیش یا په انګریزۍ ژبه کې چې دی هغه لټریچر وایي. لټریچر بنیادي طور باندې د لټ رانوتی دی. لټرا او لټرا د لاتینۍ ژبې لفظ دی چې معنی دا علم، پوهه او یا لیک لوست کول. ټیک ده، کم چې موږ اوس ادب وایو هغه د انګریزۍ لټریچر دی. بنیادي طور دغه لفظ راغلی د لاتینۍ ژبې د لټرا لفظ نه. لاتینی یو ډېره پخوانۍ ژبه ده، یوناني او لاتیني. مونږ چې زیات علوم ګورو که هغه ساینسي دي یا غیر ساینسي دي، خو د زیات علومو زیري چې مونږ ګورو نو هغه تللی دي یا یوناني ژبې ته رسېدلی دي یا ګریک چې کومه دغه ګریک یوناني ژبه د دې نه پس دا یا لاتینۍ ژبې ته رسېدلی دي. نو زیات علوم چې دي د هغې ځای نه راخواره شوي دي د یونان، روم او د دغه ځایګونو نه. او بیا چې دی نوره دنیا د هغې نه فیضیاب شوي د خلکو دغه څیزونه خپل کړي دي. ټایم په ټایم پکې ترقي شوي د ځینې څیزونه ورک شوي نو خو زیات څیزونه ترقي کړي ده او نن په مختلف شکلونو کې هغه څیزونه زموږ مخې ته پراته دي او مونږ یې ګورو، مونږ یې لولو، خوند یې اخلو. ټیک ده، او خپل ضرورتونه به هم پوره کوو، ترسره کوو. ادب چې کوم دی دا تر اوسه پورې د ادب په لغوي اعتبار سره د دې په معنا باندې خبره شو. اوس راځو د دې اصطلاحي معنو ته او د دې مفهوم ته چې په اصطلاح کې ادب چې دی دا څه څیز دی. ټیک ده، نو یو ډیفینیشن یا یو تعریف چې دا خو مونږ وکړو چې سین ایکسټاین د ادب په باره کې وایي. که تاسو زما نه پوښتنه کوئ چې ادب څه څیز دی بیا پې زه نه پوهېږم، خو که پوښتنه نه کوئ نو بیا پې زه ډېر زیات ښه پوهېږم چې ادب څه څیز دی. خو دا خبرې خلاصه دا ده د دې ډیفینیشن یا تعریف چې ادب چاته بیانېږي نه. ټیک ده، ادب چاته بیانېدی نه شي چې زه اوس تا ته ویم چې دا ادب شو بس تا ذهن خلاص شي او دا ادب شو بس د نن نه بعد به زه دې ته ادب ویم. داسې نه شي کېدی. د هغه د خبرې خلاصه او د هغه د خبرې مقصد هم دغه دی. یو بل دانشور دی زموږ سره، میتیو آرنلډ. میتیو آرنلډ د ادب په باره کې وایي چې ادب د ژوند تفسیر او د ژوند تنقید دی. لټریچر از د کریټیسزم آف لایف. دی وایي چې لټریچر د ژوند تنقید دی. بیا وایي چې لټریچر د ژوند تنقید سره سره د ژوند تفسیر هم دی. ټیک ده، نو اوس د ژوند تنقید یا د ژوند تفسیر مونږ ادب ته څنګه ویلی شو؟ داسې ویلی شو مونږ وګورو یو شاعر، یو ادیب یا ناول لیکي، ډرامه افسانه یا شاعري کوي، هر څه چې لیکي، خو تخلیق کار چې کله تخلیق کوي نو دی په دې کې د معاشري یو ټاپک رالی، د معاشرې یو موضوع انتخاب کوي، یا یو شخصیت رالی، یا د یو شخصیت خویونه راخلي، یا د معاشرې یو خرابۍ راخلي، یا د معاشرې نه یو ښه خوی خصلت چې دی دا راخلي. خو چې دی څه هم وایي دا دی د معاشرې نه دا څیز راخلي او د ذهن ته چې کوم آیډیا راځي نو دا هم د د سترګو په لیدلو سره او بیا د چې په زړه او په ذهن کې څه احساسات او جذبات راغلي دي د هغې سره دی بیا خپل دغه جذبات او احساسات چې دي ته خپل تصور ورسره شامل کړي او د هغې نه یو څیز جوړ کړي، یو تخلیق وشي. هغې ته بیا موږ وایو دا ادبي فنپاره ده یا دا ادب تخلیق شو. ټیک ده، نو دی څه وایي چې ادب د ژوند تفسیر دی. د دا ډیفینیشن زما په خیال چې یو وسیع معنی لري. په دې باندې که خبره کېږي نو زما په خیال چې ټایم به بیا ډېر تېر شي، خو په اسانه موږ ویلی شو چې ادب د ژوند تفسیر دی او تفسیر د ژوند داسې دی چې کله یو ادیب شاعر څه هم لیکي نو هغه د معاشرې نه یو موضوع راخلي. بیا دلته خبره د داخلیت او خارجیت راځي.
داخلیت او خارجیت. اوس مونږ هر لیکلي څیز ته مونږ ادب نشو ویلی، ولې چې زموږ سره ساینسي علوم چې دي هغه هم مونږ لیکو او مونږ ته پوهه چې دا حاصلوو. نو اوس مونږ هغه علم ته چې دی ادب نشو ویلی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده که مونږ ساینسي علوم وګورو نو ساینسي علومو کې یو ټیک ټاک خبره شوي چې هغه زما دپاره هم حقیقت دی، ستا دپاره هم دی، د مغرب دپاره هم حقیقت دی، د مشرق دپاره هم حقیقت دی، د هر چا دپاره هغه یونیورسل ټروت دی، یونیورسل چې دی هغه عالمگیر یا په افاقي سطح باندې رښتیا خبره ده، هر څوک یې مني. اوس که ادب کې زه خپله یو نظریه پیش کړم، کیدای شي زه دا نظریه منم، ته یې راسره مني، دی راسره مني، خو بل به یې راسره نه مني. یا بل څوک یو نظریه پیش کړي، صدر صاحب یو نظریه پیش کړه، کیدای شي جواد ورسره اختلافات ولري، د ده سره به خپل دلایلي، بیا کیدای شي بل کس د هغې تایید وکړي، د هغه سره به خپل دلایلي. نو ادب ته ځکه مونږ وایو چې دا د ژوند تفسیر دی او دا چې دی په دې کې انسان یا تخلیقکار چې دی هغه خپل تصورات، خپل خیالات، خپل احساسات او جذبات ورګډوي او د دې نه یو څیز چې دی هغه تخلیق کوي. خبره د داخلیت او خارجیت ومونږ ووي چې موضوع چې دا لیکوال د بهر نه رالي، د معاشرې نه راخلي، خو د دې سره څه کوي؟ یو کمال ورسره هغه کوي او هغه کمال دا کوي چې هغه ورسره خپل خارج چې دی دا ملګری کوي. کله چې د داخلیت د موضوع سره د خارجیت د موضوع سره د لیکوال داخلیت یا د هغه تصورات، د هغه خیالات، د هغه احساسات، د هغه جذبات ملګري شول، نو په دقې ځای کې مونږ وایو چې دا فنپاره چې دا یا دا تخلیق چې دی دا لیکل چې دی دا ادبي فنپاره ده. رسئ به دې خبره باندې که نه؟ خارج نه موضوع راواغستی شوه، مثال په طور یو ګل دی، په دې ګلاب باندې اوس خبره کېږي، اوس زما چې کوم احساسات دي د ګلاب سره ما تړلي دي به زما خپلي. جواد په دې عقله باندې شعر وایي، ناول لیکي، هر څه کوي، بل څه یو ادبي فنپاره لیکي، د دغه به خپل احساسات دي. څوک ګل راخلي هغه ته وایي دا سور دی او دا خور شوی دی، د زړه چاودلی دی. څه چل شوی؟ زړه یې چاودلی دی. ځینې خلک وایي نه زړه نه دی چاودلی، دا خو یو خندلی دي. نو اوس ګل ته وګورئ، هغه په خپل یو حالت کې د ذهن چې د ده زړه چاودلی دی، بل یو کس راځي نه د زړه نه دی چاودلی، د خندلی دي. اوس خندا او زړه چاودلو ته مونږ وګورو دا د یو بل متضاد څیزونه دي، په یو کې خفګان دی په بل کې خوشحالي ده، خو دا هغه احساسات دي چې زه ورته په خپل نظر ګورم، بل ورته په خپل نظر ګوري، بل ورته په خپل نظر ګوري. نو ادب هم دغه څیز دی چې د خارج نه یو موضوع راواغستلی شي او لیکوال ورسره خپل د خارج نه موضوع راواغستلی شي او لیکوال ورسره خپل داخل چې دی، خپل تصورات چې دي هغه ورګډ کړي. په دغې ځای کې چې کوم څیز ولیکلی شي دغې څیز ته بیا مونږ وایو دا ادبي فنپاره ده یا دا ادبي تخلیق دی. ټیک ده، هغه په شاعرۍ کې هم راتلی شي، دغه بیا زموږ سره په نثر کې هم راتلی شي، د هغې چې کوم اقسام دی هغې باندې به لږ وروسته بس خبره وکړو. بل یو لیکوال دی هغه د ادب په باره کې خپل یو تعریف چې دی هغه پیش کړی دی، د هغه نوم دی آرنیل بینډ. یو خو میتیو آرنیلډ وشو، دا جدا یو لیکوال دی، بل دی آرنیلډ بینډ. آرنیل بینډ د ادب په باره کې خپل څه نظریه پیش کوي یا د هغې څه تعریف کوي؟ هغه داسې کوي، آرنیل بینډ د ادب په باره کې وایي که تاسو وایي زما دا ارمان دی، آرنیل بینډ وایي زما دا ارمان دی چې ما تاسو ته وویلی چې ادب څه څیز دی، خو کاش وایي زه د دې نه ډېر عجزه یم، زه تاسو ته دا چرته هم نشم ویلی چې ادب څه څیز دی. وایي تاسو ته یوازې زه نه بلکې د دنیا لوی لوی مها دانشوران چې دي هغوی هم دا تاسو ته نشي ویلی چې ادب څه څیز دی، خو دومره کولی شي چې خوا او شا ورته وولي، څه نه څه ستاسو ذهن ته راولي چې او دا څیز چې دی دا د ادب په دایره کې راتلی شي. نو د هغه د خبرې او مقصد هم دا دی چې ادب نشي ډیفاین کیدی. لکه څنګه چې مونږ د دې نه مخکې د سینټ اکسټاین خبره وکړه که تاسو زما نه د ادب په باره کې پوښتنه کوئ نو ما ته پته نشته او که نه کوئ نو بیا به زه ډېر ښه پوهېږم. نو دغه مونږ داسې ویلی شو چې د آرنیل بینډ او د سینټ اکسټاین دواړو چې د ادب په باره کې کوم خپل تعریفونه کړي دي نو هغه تقریبا یو بل ته نږدې دي. خو بیا آرنیل بینډ چې کومه خبره وروسته کوي چې بل څوک یو دانشور چې دی تاسو ته چې د ادب خوا او شا تاسو ته ویشتی شي، خو بیا هم په دې خبره باندې هغه خپل بالکل کلک ولاړ دی چې بالکل تاسو ته دا نه شولی چې دا ادب دی. لکه څنګه چې مونږ په شروع کې خبره وکړه چې هر ادب چې دی یا هر علم چې دی که فلسفه ده، ساینس دی، هر څیز چې دی زیات راغلی د یونان نه دي او د یونانۍ ژبې نه او د لاتینۍ ژبې نه دغې شروعات چې دي دا شروع شوي دی. بیا دنیا چې دی نو دنیا ته راغلی دی، مخ په وړاندې دنیا ولې نوره ترقي ورکړې ده.
نو دغه شان د ادب زیری چې مونږ لټو نو یو طرف ته دا د عربو چې کوم ممالک دي دا دوه قسم خبرې کېږي ځینې کتابونو کې مونږ لوستي دي چې یاره دا ادب چې دی دا یونان ته د عرب ممالکو نه چې دی دا تلی دی داسې مې په یو ځای کې لوستي وو هغه بلکل حواله رانه هیره ده چې دا کم کتاب و خو داسې مې لوستي دي چېرته چې ادب چې دی یونان ته دا د عربو نه رسېدلی و او یونانیانو د هغې نه پس ادب چې دی دا پیژندلی دی او په ادب کې یا دغه کړي دي فنپارې لیکلي دي خو بیا هم د دنیا د معلوم تاریخ تر مخه زموږ سره چې د دنیا وړومبی کم شاعر دی هغه د یونان دی او د هغه نه هومر نوم دی هومر ټیک ده دا دنیا وړومبی شاعر دی معلوم شاعر په عالمي سطح باندې چې دا وړومبی شاعر دی او نوم یې هومر دی او د یوناني ژبې لیکوالو د یونان کې چې دی هغه ژوند کوو غالبا 700 قبل مسیح ده که داسې زمانه ده نو خبره دا وه چې ځینې خلک وایي چې ادب چې دی دا د عربو ممالکو نه خور شوی دی بیا زیات خلک دا خبره کوي چې نه ادب چې دی دا موږ ته د نورو علومو په شان د یونان نه راغلی دی د یوناني ژبې نه ټیک ده نو په یونان کې چې مونږ کله د ادب په باره کې څه ګورو یا څه نظریات دي نو هغه زموږ سره د افلاطون نه شروع کېږي افلاطون څه چا دی چې پلیټو ویلی شي په انګریزۍ ژبه کې افلاطون د شاعرۍ په باره کې زیاته خبره کړې ده او دغه موضوع چې ده د هغه داسې په دغه یو کتاب دی جمهوریت ورته وایي یا په انګلیش کې ریپبلیک کې افلاطون خبره کوي دا د هغه مختلف مکالمې دي چې راغونډې شوي ده بیا یو کتابي شکل کې چې دی هغه موجود دي نو په ریپبلیک کې د ځای په ځای د شاعر په حواله باندې خبره کړې ده خو داسې نه ده چې بس د یو ټاپک ورکړی دی یا یو خاص ځای کې چې دی د شاعر په باره کې خبره کړې ده خو بیا هم د هغه د اثارو نه ځای په ځای دا معلومیږي هغه د شاعر په باره کې چې څه خبرې کړي دي هغه چې راغونډې شي نو موږ ویلی شو چې د ادب په باره کې یا د شاعر په باره کې چې دی افلاطون په وړومبي ځل باندې خبره چې ده هغه شروع کړې ده د ده نه مخکې هم خلکو خبرې کړي دي هغه هومر په خپله چې مونږ وی دی شاعر و دم د شاعرۍ په باره کې خبرې کړي دي د ده نه وروستو سټوفنز داسې څه نوم دی دم خبرې کړي دي یا د دغې زمانه کې نورو خلکو هم خبرې کړي دي خو د هغو هغه اثار زموږ سره نشته مونږ ځکه وایو چې افلاطون چې دی دا د شاعرۍ په باره کې په وړومبي ځل باندې خبرې کړي دي او دغه خبرې چې دغه مې کړي دي دا په دستاویزي شکل کې زموږ سره موجود دي نو ځکه مونږ د دغې ځای نه شروع کوو افلاطون د شاعر په باره کې څه وایي افلاطون د شاعر په باره کې وایي چې دی د نقل کوي څه چل کوي د نقل کوي د ده نظریه ده د نقل کول د شاعرۍ په باره کې ټیک شو بس دی دا د شاعر تعریف کوي چې دی د نقل کوي او که آیا دی د شاعر غندنه کوي چې دی د نقل کوي نو بیا په دې کې هم د پوهانو اختلاف دی خو زیات خلک وایي چې د شاعر غندلی دی شاعر چې دی هغه د ده چې کوم کتاب و ریاست یا جمهوریت نو دا داسې دا یو خیالي ریاست جوړ کړی و په هغې کې د دنیا هر فنکار د دنیا هر کاریګر له ځای ورکړی و دغه کتاب د ریاست چې دی نو په دې کې د یو ریاست د بریا جمهوریت په نوم دغه کتاب دی ریپبلیک په نوم باندې چې په دې کې د یو خیالي ریاست خاکه پیش کړې ده او په هغې ریاست کې د بیا د دنیا مختلف کاریګرز چې دي مختلف فنکاران چې دي هغو له یې پکې ځای ورکړی خو یو شاعر د خپل دغه خیالي ریاست نه بهر کړی دی ولې بهر کړی دی وایي چې شاعر د نقل کوي اوس د نقل څنګه کوي دی یو مثال راوړي یو خبره دی کوي چې د زمونږ سره یو عالمي امثال دی یو عالمي امثال دی او بل زموږ سره مادي څیزونه دي ټیک ده نو دی وایي چې د عالمي امثال نه خلک چې دی هغه څیزونه راوړي او بیا په مادي شکل کې چې دی په دنیا کې جوړی په دنیا کې خلکو ته پیش کوي او شاعر چې دی رالیږي بیا د هغې څیزونو نقل کوي او دی په خپل ذهن هغه د ده چې کوم تصورات دي دا ورسره شریکوي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي نو دی د حقیقت نه 2 درجې لاندې سړی دی څه دی د حقیقت نه 2 درجې لاندې دی چې څه کوي یا تخلیق کې دا د حقیقت نه 2 درجې ښکته دی نو که دې بنیاد باندې مونږ ګورو نو افلاطون چې دی د شاعر غندنه کوي او ده به د خپل دغه خیالي ریاست کې مخاکه پیش کړي ریپبلیک کې په هغې کې دا خبره کوي چې شاعران پکار دی چې کله شاعران زمونږ ریاست ته راشي پکار دی چې مونږ هغوی ته د هارونه واچو امیلونه ورته واچو ډېر قدر او عزت یې وکړو هغوی ته په ځمکه باندې ګلونه خواره کړو خو بیا هغوی په عزت او احترام سره د خپل دې خیالي ریاست نه بهر کړو اول ولې عزت ورکوي د هغې نه پس وایي چې دو بیا مونږ راوالو او د دې ریاست نه یې بهر کړو هغه وجه دا پیش کوي په دې وجه مونږ دا د خپل ریاست نه بهر کوو چې دوی چې کله تخلیق کوي نو د تخلیق په دوران کې دوی په خپل خود کینی دوی په خپل خود کینی په دو باندې یو مقدس دیوی کینی
هغه وخت کې د دیوتاګانو دغه قصې پسې نن هم زموږ سره په دغې نور مذاهبو کې شته خو زموږ سره اسلام کې دغه قصې نشته. نو دوی چې د ده په ذهن باندې یو مقدسه دیوي کینی او دوی بیا په خپل خود کې نه دوی چې څه لیکي نو دوی په خپل خود کې نه دوی دغه څیزونه لیکي او دا حقیقت لیکي. دا خبره پکې هم کوي چې دا حقیقت لیکي بالکل صفا سپېڅلي او پاکې خبرې کوي. خو ځکه زموږ په خیالي ریاست کې د شاعر دپاره ځای نشته چې دی بیا د ریاست چې کوم اصول دي یا د ریاست دپاره چې مونږ کم کارونه کوو دی په هغې باندې تنقیدونه هم کوي. د هغې خلکو ته چې دی عوامو کې یو شعور پیدا کوي چې عوام دغه پاک او سپېڅلې خبرې یا دغه نظریې چې دي دا واوري. نو څه به وشي عوامو کې به یو نوي جذبه او جوش را پیدا شو د ریاست خلاف په عوام چې دی اواز اوچت کړي او ریاست ته به بیا نقصان ورسي. نن سبا مونږ ګورو نو څوک چې مدح وایي نو هغه زمونږ ډېر زیات خوښي د چا مدح چې کېږي هغه یا دغه سړی چې دی ډېر ښه سړی دی دی ټیک ټاک شاعر دی هر یا شاعر دی یا بل څه کاریګري ده خو دی ټیک دی. دغه شان که مونږ د درباري دغه ته وګورو کوم چې درباریان شاعران تیر شوي دي نو هغوی ته ډېر زیات په درباري لحاظ سره دغه میلاو شوی دی عزت وله ورکړی شوی دی. خو که بیا مثال په طور په نن زمانه کې عمران خان دی او دغه جمهوریت ته ځکه زمونږ لاس نه رسي زموږ د حکمرانانو دومره په هغې سطح باندې چې چا ته څه وایي بیا هم په مختلف طریقو باندې هغه خبرې کېږي خو بالکل څوک دا نه شي ویلی چې یاره ته دا شعر مه وایه په دې کې تا پلان کیسس چې دی دا غندلی دی. خو په عالمي سطح باندې دا خبره ده چې کله د یو مشر صفت ته بیانې نو هغه چې ته د هغه په انډر کې نو هغه خوشحالي لکه دا څیز چې دی دا ښه څیز دی. خو که بیا ته داسې خبرې کوې چې هغه د هغه خلاف دي او هغه ته د هغه ریاست ته د هغه چې کوم عهده د هغه ته نقصان رسي نو چې د هغه څومره پورې هم لاس رسي نو تا به دبوی تا به پرس کوي او تا به د مخې نه لرې کوي. ټیک ده. نو ځکه افلاطون چې دی د شاعر په باره کې وایي چې د زما ریاست ته چې دی نقصان رسوي او چې نقصان رسوي نو بیا د زما په ریاست کې د ده لپاره هېڅ ځای نشته دی به موږ د خپل ریاست نه بهر کوو. نو که په دې یو طرف ته موږ ګورو دی د شاعر صفت هم بیانوي. صفت څنګه بیانوي د دا تعریف کوي تعریف یې داسې کوي د دا خوبی چې کوم بیانوي چې دی چې څه وایي دا بالکل رښتیا وایي او دی په خپل خود کې نه نو چې خود کې نه نو دی چې کومې خبرې کوي دا یو مقدسه دیوي په ده باندې ناست دی. نو چې مقدسه دیوي په ده باندې ناست دی نو دی پاکې او صفا او سپېڅلې خبرې کوي. خو بیا یې غندنه څنګه کوي؟ غندنه یې داسې کوي چې دی د نقل نه نقل کوي. ټیک ده. د نقل نه نقل کوي د حقیقت نه 2 درجې لاندې یو څیز چې دی موږ ته پیش کوي نو ځکه د خپل ریاست نه چې دی هغه بیا وباسي او بیا په دې وجه مباسي چې دی د عوامو کې داسې شعور پیدا کوي چې هغوی د ریاست خلاف ودرېږي او ریاست ته چې دی په هغې باندې خپل حقوق د ریاست نه حاصل کړي. اوس دلته دواړه خبرې په خپلو کې هم تضاد دی. یو طرف ته خبره دا کېږي چې دی د نقل کوي 2 درجې لاندې یو څیز چې دی دا خلکو ته پیش کوي. بل طرف ته دا خبره کېږي چې د چې کله تخلیق کوي تخلیق په دوران کې د باندې مقدس دیوي کینې او د پاکې او سپېڅلې خبرې کوي. نو دغه خبره هم د فکر وړ ده په دې باندې هم پکار ده چې داسې دغه وکړی شي خاص نظر کې وساتلی شي چې دغه دواړه خبرې ولې د یو بل نه اپوزیټ دي. انشاءالله که به روان اجلاس کې بیا دغه وشو ټایم میلاو شو په دغې باندې عرضي خبره به بیا ستاسو سره وکړم. خو دا خو د لیکچر په دوران کې ذهن ته دغه خبر راغله چې دا د یو بل نه اپوزیټ خبرې دي دواړه. ښه بیا د ده چې کوم شاګرد دی د هغه نوم ارسطو دی. دا پلیټو یا افلاطون شو ورپسې ارسطو. ارسطوټل ورته په انګریزۍ کې وایي. دا هم د یونان لیکوال دی د افلاطون شاګرد او د افلاطون شاګرد دی او افلاطون چې دی دا بیا دغه شاګردو د سقراط کوم چې فلسفي په دنیا کې تیر شوی دی. ښه ارسطو د شاعر په باره کې څه وایي دا خاص کر د شاعر او د ډرامو په باره کې په شعوري طور باندې خبرې کړي دي او د ده چې کوم کتاب دی بوتیقه یا شعریت په نوم باندې هم دی. شعریت او په انګریزۍ کې چې کوم نوم دی د دې پویټکس دی POETICE. پویټکس د دا کتاب دی په اردو پښتو کې ترجمې شوي دي بلا ترجمې ولا خلکو کړي دي. شعریت په نوم باندې هم شته. کتاب الشعر په نوم باندې هم یو ترجمه شته. دی بیا د خپل استاد چې دی د هغه غندنه کوي په هغه باندې تنقید کوي. خو داسې نه وایي چې زما استاد دا خبره کړې ده او په هغه داسې ډایرکټ تنقید نه خو اشارې ورته کړي دي ځای په ځای او د خپل استاد سره په دغه خبره کې اختلاف ساتلی دی چې دی وایي چې شاعر د نقل کوي. دی وایي شاعر نقل کوي خو صرف یو نقل دی ذکر کوي چې شاعر صرف نقل کوي بس د نقل نه کوي. نو که د دې خبرې ته مونږ ګورم لکه هلته دغه چې افلاطون چې کومه خبره کوله د عالم امثال خبره هغه کوله چې د انسان دا ذهن چې دی د عالم امثال د تصورات د دننه دا ذهن چې دی لوی یو ځان له یو ځای دی. دغه عالم امثال دی دغه ځینې یو څیز راوړي
او بیا د دغې ځینې خلک یو څیز راوړي په معاشره کې هغې له مادي شکل ورکوي. شاعر بیا د هغې څیزونو نه دغه چې دی احساسات جذبات یا څه علم ترې اخلي او د هغې سره خپل تصور شاملوي بیا څه کوي یو څیز تخلیق کوي. بیا ارسطو چې بیا کومه خبره کوي دی صرف دا خبره کوي چې شاعر نقل کوي خو دی د نقل نه کوي. مطلب دا دی شاعر نقل څنګه کوي؟ شاعر یو څیز ولي یو ګلاب یې ولیدو د هغې په باره کې د هغه چې کوم احساسات په ټایم باندې د انسان احساسات چې کله راځي نو په مثال په طور په دې ټایم کې زما یو احساس دی جذبات زما یو شانتې دي داسې هم کیدای شي چې اوس یو ګنټه پس زما احساسات بدل شوي. اوس دا مثال په طور یو ګلاب دی د هغې په باره کې په دې ټایم کې زما احساسات یو شان دي خو ګنټه پس کیدای شي زما دا ذهن چې دی د خپلې خبرې سره په خپله اختلاف وکړي چې دا خبره ټیک نه اوس چې دا کومه خبره ده دا ټیک ده. نو دغه اختلافات د حالاتو په دغه کې هم راتلی شي په تناظر کې. نو دی وایي چې دغه چې دی شاعر چې دی نقل کوي خو د نقل نه کوي دی چې څه څیز ویني په خارج کې د هغې سره د داخل چې دی یا د تصورات چې دی هغه شاملیږي او د هغې نه پس دی یو څیز تخلیق کوي. او بیا د خاص کر په ډرامه باندې خبره کړې ده په هغې کې ټریجډي او کامیډي هغه جدا یو ټاپک دی هغې ته نه ځو. دغه څه بنیادي خبرې وې د دغه په باره کې د ادب په باره کې. بیا زمونږ د پښتنو پوهانو کې چې چا کم د دې تعریفونه کړي دي بلها خلکو تعریفونه کړي دي خو صرف دغه یو تعریف تاسو ته وایم. بیا سید رسول رسا کوم چې زموږ د جدید دور یو لوی دغه شاعر هم او ناولونه هم ډېر لیکلي دي نو هغه د ادب په باره کې یو تعریف کوي. هغه تعریف په دې ډول کوي چې داسې یو فنپاره یا داسې یو تخلیق چې لیکوال هغه وکړي چې په لوستونکو باندې داسې د لوستونکو ذهن یا د هغوی احساسات او جذبات داسې راولړزوي لکه څنګه چې د دغې تخلیقکار په خپل رالړزېدلي وو. داسې لیکل کول چې د لوستونکو هغه احساسات او جذبات داسې راولړزوي لکه څنګه چې د لیکوال احساسات او جذبات د لیکلو په هغه ټایم کې وو. ټیک ده. نو دغه تعریف چې دی دا زموږ سره په پښتنو لیکوالو کې بیا سید رسول رسا د پښتو ادب د 20مې صدۍ چې کوم ستر شاعر دی هغه دغه تعریف کړی. نورو خلکو هم ډېر تعریفونه کړي د خو د هغې نه به راتېر شو. بیا کله چې یو څیز تخلیق کېږي اوس خو احساسات او جذبات د هر سړي سره شته خو بیا دا کمال د هر سړي سره نشته چې دغه احساسات دغه خپل جذبات دغه خپل تصورات او د بهر نه چې کوم څیز د ګین کړی دا خلکو ته ورسوي. بیا دا کمال الله پاک خاصو خلکو له ورکړی چې هغو ته بیا موږ ادیبان وایو هغو ته شاعران وایو. ټیک ده. خو یوه خبره یاد ساتل پکار دی. دا خبره خو په شروع کې پکار وه خو اوس ذهن ته راله چې زمونږ معاشره کې کوم چې د ادب سره ریلیټډ خلک نه دي هغې خلکو خبره کوم. هغوی زیات صرف ادب څه ته وایي هغوی ادب شاعرۍ ته وایي. نو چې دا خبره زموږ په ذهن کې چې ادب صرف شاعري نه ده بلکې دې سره نثر چې دی دا هم ادب دی. ټیک ده. چې دغه یو خبره زموږ په ذهن کې چې کله موږ د ادب خبره کوو یوازې د شاعرۍ خبره نه کوو د دې تر څنګ موږ د نثر خبره هم کوو. نو خبره هم دا کوله چې بیا دغه احساسات او جذبات د هر سړي خو هر سړی بیا نورو ته رسولی نه شي یا د هر سړي سره دا کمال نه چې هغه دغه خپل جذبات احساسات د قلم په ذریعه باندې کاغذ ته ورسوي. نو دغه بیا خاص خلک او هغه خلک کمی غني خان د دغه خلکو په باره کې وایي چې شاعران ادیبان چې دي دا دومره حساس خلک دی که دوی له چېرته یو پوټی هغه نه معمولي هغه نه دوی داسې وروړي د دوی د په وجود باندې وایي سرمن نشته نو دوی څه چل کوي دوی بیا اسمانه پورې چغې وباسي دوی د تکلیف ډېر زیات رسي حساسیت پکې زیات دی او بیا دا خبره کوي که دوی له پوټی خوشحالي ورکړي معمولي خوشحالي ورکړي نو دوی بیا دومره خوشحالېږي چې ستا نه ځان قربانوي. ټیک ده. نو دا ادیب او د شاعر په باره کې غني خان دغه خبره کوي. بیا هغه خلکو ته ادیبان مونږ ویلی شو چې د هغوی جوره مشاهده هغوی په خپل ماحول باندې نظر ساتي ماحول کې کمې خرابوي هغه راخلي د هغې د ټیک کولو دپاره خپل احساسات ملګري کوي او د معاشرې د خیر ښېګړې دپاره هغه تخلیقونه کوي. دغه چې دي شاعران دي او دغه زموږ سره ادیبان دي. د چا چې جوره مشاهده نشته د چا چې ډېر زیات لوست نشته خو خصوصا مشاهده چې د شاعر او ادیب دپاره ضروري څیز دی ځکه چې په سطحي څیز باندې ته دغه نشي کولی لیکل نشي کولی له به ستا په لیکلو کې ستا په شاعرۍ کې وزني چې ته د یو څیز جوور مشاهده وکړې او د هغې هغه په هغې باندې بیا لیکل وکړې نو دغه ستا سره بیا یو دغه چې دی دغه فنپاره چې ده دا بیا په خلکو باندې اثر کولی شي او خلک متاثر کولی شي. بیا په عربو کې چې دی هغه سړي ته به ادیب وي چې 14 علوم بیا د ادب دپاره وضع کړی شول بیا وروسته چې کله ادب زیات ډیولپ شو عام شو نو بیا دغه 14 علوم 14 علوم چې دغه به د چا سره هغه څوک به په دې پوهېدل وي دا ادیب دی هغه علوم څه د هغې صرف نومونه درته اخلم لغت و د هغې سره صرف نحوه اشتقاق معنا بیان علم عروض علم قافیه شعر و فن خط انشاء محاصره او تاریخ دا داسې علوم چې په دې باندې به څوک پوهېدل نو هغه ته به ادیب او هغه ته به شاعر وي.
دا خو د ادب په باره کې دغه بنیادي خبرې شوې. بیا ادب چې دی په بېلابېلو طریقو باندې مونږ تقسیمو، خو د ادب یو تقسیم مونږ داسې کولی شو چې ادب چې دی په دوو حصو کې تقسیمیږي. یو چې دی ثقیل ادب دی، بل لطیف ادب دی. نو ثقیل ادب چې دی دا زموږ سره هغه ادب دی چې په دې کې علم زیات، علمیت پکې زیات، خو د تاثرات پکې زیات نه، مطلب فوکس پې زیات په علم باندې شوی. او بیا لطیف ادب زموږ سره هغه ادب دی چې په هغه کې زیات فوکس چې دی، زیات زور پکې ښکلا له ورکړی شوی. داسې ادب چې د هغه د انسان جمالیاتي حس چې دی یا استیټک کم سنس چې دی د انسان سره هغې له دغه ورکي تسکین ورکي. ټیک ده، نو دغه بیا لطیف ادب دی. دا خبره یاد ساتئ چې ادبي فن پاره چې دا یوازې دا نه چې بس خلک یې خوشحاله کړل. بنیادي مقصد د دې هم دغه دی چې د خلکو جمالیاتي حس ته چې دی هغه تسکین ورسوي، خو دې تر څنګ د خلکو ته علم هم رسوي. د ادب مقصد دا هم دی چې خلکو له علم هم ورکړي. خو دغه علم داسې نه چې بس دی بالکل د ساینس په شان وچې کلي کې خبرې شروع کړي چې د هغې سره لوستونکي چې دي هغه بور شي، بلکې دغه علم سره سره به دی خلکو له یو مزم ورکوي، یو لطف بم دی په خپل دغه کې به داسې خبرې کوي چې خلک د هغې نه لطف واخلي، مزه ترې واخلي. بیا چې د ادب کم قسمونه دي، صرف دغه قسمونه وایو سرسري، نور بیا که چېرته بل لیکچر یا بل چل دغه ټاپک ورکړی شو نو په دې باندې ډېر په تفصیل سره بحث چې دی هغه ضروري دی، خو دلته صرف د هغې نومونه وایو. بل لحاظ من مونږ چې د ادب بیا کم بنیادي طور باندې ادب تقسیمو نو دوه قسمونه دي، یو نظم دی او بل نثر دی، یا یو شعر دی او بل چې دی نثر دی. شعر د ادب هغه قسم دی چې په دې کې موزون کلامونه چې دی دا پیش کړی شي. څه شی موزون کلامونه؟ دغه شان بیا د هغې خپل اقسام دي، په هغې نو بیا چېرته په بل لیکچر کې خبرو وکړو. صرف دغه تاسو ته یاد دی چې د ادب دوه قسمونه دي، یو شعر دی یا دغه دی نظم دی او بل چې دی نثر دی. نثر مونږ هغه لیک ته وایو یا هغه فنپاري ته وایو چې هغه د وزن بهر د دې قیدونو نه ازاد دی. ټیک ده، نو دغه بیا نثر دی. بیا په نثر کې او په شعر کې دننه خپل قسمونه دي، هغې ته صرف نومونه وایم. په نظم کې بیا مونږ وایو غزل دی، مصنوي ده، رباعي ده. دغه شان نظم چې دی بیا جدا یو خپل صنف پکې هم دی، قصیده زموږ سره ده، قیته ده. دغه شان بیا په دې کې د نظم چې کوم اقسام دي، مخمس او مسدس نظم، آزاد نظم، معرا نظم، دا د نظم بیا دننه خپل قسمونه دي. او بیا کم زموږ سره چې نثر دی، نو نثر بیا دننه په دوو حصو کې نور تقسیم شوی دی چې یو ته ویلی شي افسانوي ادب او بل ته غیر افسانوي ادب. ټیک ده، نو دغه د نثر قسمونه دي. نو په افسانوي ادب کې هغه ادب دی چې په دې کې څه قصه شروع کېږي زموږ سره د داستان نه، او بیا داستان نه وروسته زموږ سره ناول راغلی، افسانه راغلی، ډرامه راغلی ده. دا زموږ سره دغه دي قصه ییز ادب یا افسانوي ادب دی. بیا غیر افسانوي یا غیر قصه ییز ادب چې زموږ سره دی، هغې کې مضمون نګاري ده، کالم نګاري ده، پکې دغه شان خاکه نګاري، تکل نګاري یا انشائیه چې څه ته وایي، خطوط پکې دي، سفرنامې او رپورتاج وغیره. دا ټایپ څیزونه بیا زموږ سره په غیر افسانوي ادب کې راځي. بیا د دې تر څنګ زموږ سره ولسي ادب هم دی. ولسي ادب هغې چې د یو قام نیغ په نیغ د هغې قام خبرې کېږي په یو څیز کې، مطلب د هغې قام بالکل داسې دغه ترجماني وشي پکې چې د هغې قام احساسات او جذبات بالکل په دغه څیز کې رانغښتی شوي. د هغې دپاره پوهانو خاص دغه چې دی هغه وضع کړی، پوهانو نه دي خو بلکې دا مونږ داسې ووایو چې دا معاشرې کې داسې راغلي دي. ټیک ته ټایم په ټایم ورله نوم ورکړی شوی دی. هغې کې زموږ سره ټپه ده، چاربیت ده، نیمکۍ ده، بګتی ده، لوبه ده او سندره ده. دا بیا زموږ سره په ولسي ادب کې دغه اصناف چې دي دا شامل دي. دې سره زموږ نننی لیکچر چې دی هغه پایې ته ورسېدو. نو ستاسو په ذهن کې څه سوالات نو هغه بالکل کولی شئ. کوشش به موږ دا کوو چې ستاسو د هر سوال جواب چې دی هغه تاسو له درکړو. دې سره سره که زموږ نه په دې ادب په باره کې څه کمی کوتاهي شو نو د هغې دپاره هم معذرت کوو او بخښنه غواړو. انشاءالله پر روان دغه کې بیا کوشش کوو چې دغه د ادب چې کوم قسمونه دي په دې باندې چېرته بیا یو لیکچر وشي. نور دغه کې که ستاسو څه پوښتنې نو بالکل اوس تاسو خپلې پوښتنې چې دی هغه کولی شئ.